اختر باندې بیا هغه بلا که کنه شابه اختر باندې بیا هغه بلا که کنه شابه خپل ټول غمونه ماته را په شا که کنه شابه دا عکس دی زمونږ د شاعرانو څو ملګرو دا عکس دی زمونږ د شاعرانو څو ملګرو دا وګوره ما دې کې را پیدا که کنه شابه چې ته رانه خفه شوې نو ما څنګه به رضا کړې چې ته رانه خفه شوې نو ما څنګه به رضا کړې چې زه درنه خفه یم ما رضا که کنه شابه شروع په نامه د هغه المکیت یعنی طاقت ور بهونکي جل جلاله په نوم چا چې اختشام خان له دومره طاقت ورکو چې ستاسو مخکې خوله پرانیسته په نامه د هغه المعز یعنی عزت ور بهونکي جل جلاله په نوم چا چې زموږ او ستاسو په شریکه پروګرام ادبي محفل ته په سوشل میډیا باندې یو ستر د عزت مقام ورکړی دی سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې مې په ډېر څه ومنې د لوی بادشاه نه تمه لرم چې تاسو به روغ رمټ یې د صحت او د عزت په جامه کې به پټ یې قدرمنو کتونکو شعر او شاعر دواړه د ټول کام په شریک اساسوي یو شاعر صرف د یو تنظیم نه د یوې ډلې نه د یوې پارټۍ نه بلکې د ټول کام په شریکه ملکیت وي شاعران د خپل کام د تهذیب عکاس وي هم په دغه شاعرانو کې شمېر شوي د کاټلنګ د بیزو د سیمې یو زلمی شاعر د چا ځوانو جذبو چې زمونږ او ستاسو فکرونو ته دوام وروبخو او د هغه لفظونه د خدایي نور په چراغانو باندې روښانه دي ښاغلی حسان خلجي را سر پروګرام کې ناست دی حسان خلجي پروګرام کې ارتار کلی ویم او په خیر راغلی وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه خوشحاله شئ حسان خلجي صاحب ژوند مو څنګه تیریږي زه خو د ټولو نه مخکې د خپل ژوند سره خو بس حقیقت دا دی چې د ژوند سرکل نوم چې د ژوند شو نو دا به د مختلفو سنګرونو سره د مختلفو داسې ازمیښتونو سره خامخا مخ کېږي ځکه چې د ژوند که مونږ اصطلاحي معنی وکړو نو دغه کیدی شي خو د ټول نه مخکې چې زما فکر په څه کې نښتی دی نو هغه دا دی زه چې کله هم په سوشل میډیا باندې ستاسو غونډه کې هلکان ځوانان همزولي وینم چې هغوی د پښتو ژبې دپاره کار کوي نو ډېر زیات خوشحاله شم او هغه مایوسي مې بلکل هیره شي چې یاره پښتو ژبې دپاره نه څوک لګیا دي نه څوک منډه وهي نو الله دې ستاسو په دغه جذبو کې الله دې ستاسو په دغه منډه کې نور هم برکت واچوي چې تاسو د پښتو ژبې دپاره دغه رنګ خپلې منډې او دغه رنګ خپل کړاوونه کوئ امین ډیره مننه حسان خلجي صاحب حسان خلجي صاحب دا راته ووایه چې شعر او شاعرۍ سره د کله نه تعلق لرئ شعر او شاعرۍ پورې چې تر څو پورې د نسبت خبره ده نو هغه دا ده چې د ډېر ماشومتوب نه مې ارمان و د ډېر ماشومتوب نه مې لیک کړی دی شعر او شاعري په اصل معنی کې شعر لیکل ډېر ګران کار دی اوس خو هم دغه زده کړه کوم او شعر ته لیکلو هغه بلکل هغه باب او یا هغه ستړتیا نه پرېږدم نو شعر اوس هم د یادولو یا د هغې د لیکلو په هغه سرګرمیانو کې لګیا یم ډېره ښه حسان خلجي صاحب په کومو کومو اصنافو هم کار کړی غزل مو لیکلی نظم مو لیکلی نور داسې چې تر څو پورې احتشام زما کوشش دی نو هغه دا دی چې د پښتو ژبې څومره هم اصناف دي په هغې باندې زه کار وکړم زه خپل کوشش وکړم نو دغه رنګې د پښتو چې کوم اصناف دي که هغه چاربیته ده که نیمکۍ ده که سندره ده که غزل دی که نظم دی په هغې مې خپل کوشش کړی دی حسان خلجي صاحب اورېدلی مې چې ستاسو څه کتابونه هم چاپ شوي دي دا راته ووایه چې ړومبی کتاب مو کله چاپ شوی و لومړی کتاب چې کله و احتشام هغه زه په نخم جومات کې وم 15 کاله عمر مې و وړې سلګۍ په نوم باندې بیا چې دویم کم کتاب و
12 کې ومه د لاس نښه نو دغه 2 کتابه مې چاپ دي. ډېره ښه ده. کتونکي به ناست وي، تاسو به په ادبي محفل پروګرام کې ګوري. غواړم چې موږ سره څه شریک کې، غزل را سره شریکوي که نظم را سره شریکوي، نو څنګه مو خوښه ده جي؟ ډېره زیاته مننه. زه به نظم وایم درته او د نظم نه مخکې به درته یو 2 شعره وایم. شعرونه داسې دي چې کم رم رم دی هم به ذکر زه د یار کوم، کم رم رم دی هم به ذکر زه د یار کړم، زه د داسې لیونو سره روزګار کړم. اوې دې سړي چې روان کړی یم دار ته، دې سړي چې روان کړی یم دار ته، دې سړي باندې د عمر نه اعتبار کړم. او هره شپه بس دا یو خوب دی چې وینم، هره شپه بس دا یو خوب دی چې وینم، یو ورک شوي پسې چغې زه په لار کوم. ډېر ښه دی جي. او دا پملا چې مې نوکاري دي حسانه احتشام، دا پملا چې مې نوکاري دي حسانه، ژوند ویل چې په سینه به دې ګزار کړم. نظم به وایم جي. د نظم عنوان دی ناممکنه. په خیر راغلی ستړی مشي ستړی مشي، ګله ښی که نه ښی، زما غوندې خاورې مشي هم مننه بلا مینه، چې د خپل ژوند د روزګاره چې لا دومره خوزګار شوې، چې پوښتنه دې لا وکړه چې لا سر دې راښکاره کړو. هم مننه بلا مینه چې د خپل ژوند د روزګاره چې لا دومره خوزګار شوې، چې پوښتنه دې لا وکړه چې لا سر دې راښکاره کړو، چې مې وران سلي له راغلی، چې مې وران سلی لراغلی، چې ورک تلی لراغلی، که وجود مې خاوره نه وه تا ته زه به پاسېدلی وم، د راتلو په خوشحالۍ کې درته ډېر به ګډېدلی وم. خو افسوس چې خاورې خاورې ګرانه هیڅ کولی نه شم، نه د خپو ته ټیټېدی شم، نه د خاورې زه د پلونو په دې زړه پورې نیوی شم. بېوسي ده بېوسي ده ستا لیمو کې راته ښکاري د چینار د لاندې ناسته، ما چې ټوقه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې، تا به زه روحې لیونیه داسې مه وایه حسانه، زه په تا باندې ژوندی یم، ستا د سا سره مې سا ده که ته نه وې زه به نه یم. احتشام ما چې ټوقه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې، تا به زه روحې لیونیه داسې مه وایه حسانه، زه په تا باندې ژوندی یم، ستا د سا سره مې سا ده که ته نه وې زه به نه یم. زه هم سور په دې هواو، زه هم سور په دې هواو، ژوند هم ډېرې رنګینې دي، چرته لار کې در نه هیر شوم، بیا یو بوتم خو د غوښې، بیا یو بوتم خو د غوښې، بیا د ژوند د تقاضو نه پرښتې شان ناخبره، ته خبرې چې ژوند څه دی، ژوند هوا اور اوبه دی، خو زما ژوند یاره ته وې چې ته مې پاتې نه شوې، نو ژوند څنګه بیا ممکن و، نو ژوند څنګه بیا ممکن و. مننه. ډېر ښه جي، ډېر زبردست. حسان خلجي صاحب داسې هم نه پرېږدم، یو غزل به هم راته وایې، نو څنګه مو خوښه ده؟ ضرور غزل به درته زه ووایم چې د غزل نه مخکې دغه 2 شعرې دي. دا ستا نه پس را باندې داسې ټوقه هم شوې ده، دا ستا نه پس را باندې داسې ټوقه هم شوې ده، ځان ته چې وګورم او ونه خاندم ونه شوله، او تیر دسمبر دا جنوري شوه پوره کال یې وشو، راته چې یاد نشي او ونه جاړم ونه شوله. غزل دی چې یار چې په خوله مې د ماپۍ تکرار ته ونه کتل، یار چې په خوله مې د ماپۍ تکرار ته ونه کتل، ارمان په مخ مې بیا د اوښکو شمار ته ونه کتل، او مرۍ خنډ خنډ کړله کشار هم د خپو ویستو، قسم مې کړی و په شا مې یار ته ونه کتل، او د مرګ دعوه مې په رقیب خلکو عبس وکړله. احتشام د مرګ دعوه مې په رقیب خلکو عبس وکړله، چا هم په لاس کې مې د زلفو تار ته ونه کتل، او د ژوند یوې حادثې زړه مې داسې کاڼی که چې د ژوند یوې حادثې زړه مې داسې کاڼی که چې پس له هغې مې بیا د چا رخسار ته ونه کتل، او حسانه داسې د ژوند د ټکو ویستم چې حسانه داسې د ژوند د ټکو ویستم چې په پاړو شونډو مې نن چا هزار ته ونه کتل.
ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شي. دا ښاغلی حسان خلجي صاحب. هیله لرم ملګرو چې نننی ادبي محفل نه به تاسو خوند او مزه اخیستې وي، خو بیا هم که چېرې ستاسو په سماعت باندې څه خبره ښه نه وي لګېدلې یا پې ستاسو خاطر دروند شوي وي، د هغې دپاره احتشام خان غواړي معذرت. په لوی الله مو سپارم، څنګه چې مو روغ رمټ پرېږدم انشاءالله په راروان پروګرام کې به مو د لوی رب نه دغسې غواړم ورکړئ خپل ورور له اجازت د لوی الله په